د یاران تلویزیون خوږو او معززو لیدونکو سلامونه او مینه مو ومنئ په دې هیله چې ورځ به مو په خیر او خوشحالۍ سره پای ته رسولې وي. نو پام راګرځو د نن ورځې تازه او جالب او د خندا ډک سپورټي خبر ته. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان له انډیا څخه د لوبې بایللو وروسته له رسنیو سره تازه مرکه کې ویلي دي که موږ له هندوستان څخه لوبه ونه شوه ګټلی، خو د هندوستان دوست هیواد افغانستان لوبډلې ته به سخته ماتې ورکوو او هندوستان د لوبې بدل به ترې اخلو. چې نورې څه ویلي دي راځو ټولو خبرو ته، خو که چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې هندوستان او پاکستان د یو بل سره سرسخت ضد او سیاسي سیالان دي، خو د هند سره بیا د افغانانو بېساري مینې درلودلو له امله پاکستان د افغانستان لوبډلې ته په غوسه دی. څو ورځې مخکې امام الحق هم په خپلو خبرو کې د افغانستان او هند لوبډلې یو شان کړي چې د هندوستان او افغانستان لوبډلې ته به یو شان تمرینات او چمتووالی نیسو، او نن بیا د لوبډلې کپتان هم افغانستان ته اخطار ورکړی دی. خو کره شو افغانستان لوبډلې ته دا ځل له پاکستان څخه په رښتیا هم ډار پکار دی، هغه ځکه چې افغان لوبډله یوې ورځې نه بلې ورځې ته د زوال په طرف روانه ده. نو هغه که د افغانستان په لوبډله کې خپلمنځي اختلافات دي، هغه که بې اتفاقي ده، هغه که بې وخته عدلون بدلون دی، خو دعا به کوو چې الله پاک د افغانستان لوبډله بیرته خپل ځای ته راولي، تر څو بیا هم وکولی شو له غټو مزیرو او پخوانیو لوبډلو څخه چې په کرکټ کې سابقه لري لوبې وګټو. د یو سوکاله آباد افغانستان په هیله. تر بیا ښې شیبې.